ابراہیم اللہ فرمائی ما یو مناظره کی امدا خبره وکړه ویل یو زمیدار پاسیرو ویل اتلس نلس کالونه اسونه ساتم امدا ستا خبره بالکل صحیح ده. درې محترم یو خبره یاد وساتئ دی به تا ته وای ګورم ملګریه نبی علیہ السلام یو کار کړی تور ته څنګه رمستو اسونو د لکو سره تشبیه ورکې ما ورته ها یو عادت دے یو عبادت دے بل عبادت دے. اسی انسان لاسونه خوځي دا عادت دے، انسان خبري کوي دا عادت دے، انسان خوراک کوي دا عادت دے. ها کله چې مونږ لاسونه تکبیر تحریم رفع الیدین کو مونږ لاس خوځو الله اکبر ور سره وایو دا عبادت وګرځیدو. خو کله اصل لاسونه خوځولي بیا دا عادت دے عبادت نه ده. ما ورته په ابتداء اسلام کې په منځ کې عادات هم او عبادات هم بیا آیات نازل شو قوموا لله قانتين په هغه سره عادات ختم شو رمانځنه عبادت پاتې شو، په هغه سره عادات ختم شو عبادت پاتې شو. تاسو توجه ده ما ته ګورئ یا خو کتو کې ثواب نشته ما ته کتو کې ثواب ده. ما ورته ملګری یو عادت ده بل عبادت ده. ما ورته په منځ په ابتدا کې عادات ام په منځ کې عبادت ام په منځ کې. ما ورته په ابتدا رم منځ کې یو کس براغه سلام به وکړو چا به جواب ورکو، یو کس په منځ کې راغی ربل نه به تاسو کو 100 رکعات وشو دبول جواب ورکو 3 رکعات یا 2 رکعات وشو په منځ کې خبري اتري کول جایزو. ها روستا قوموا لله قانتين آیات راغی عادات ختم شو عبادات پاتې شو. ما ورته باقی د دین علاوه د رکوع والا رفع الیدین، د رکوع نه پورته کېدو رفع الیدین، د سجدو رفع الیدین، د نور رفع الیدین دا عادت نه بلکې دا عبادت نه بلکې عادتو. ما ورته اغدی وای هغه څنګه ما ویل کنه اصل لاسونه خوځول دا عادت د عبادت نه ده. ما ورته تلګ راشه مونږ د مانځه په شروع کې لاسونه خوځو مونږ وایو لاسونه چوت کو بیا سو وایو الله اکبر. صرف لاس خوځول نشو بلکې ذکر ور سره راغ عبادت وګرځیدو. او ابي چې کله رب الیدین کې رکوع لذي د لاسونه چوت کې الله اکبر نه وای د چې کله د رکوع نه راپورته شي اصل لاس چوت کې لکه انسان چې مچان شړي او د سره الله اکبر نه وای. هغه عادت او پیغمبر د عادت تشبیه ورکړه د سره د مستو اسونو دا لکو سره. ما ورته ها کې ته ډیر خپکیږي. ما ورته په مانځ کې به خلکو په اشاره سره د سلام جواب ورکو کبه نه ورکو دی وای ها ورکو به. ما ورته مسلم شریف جل 181 باندې هم دغه حدیث هم موجود دی. ما ورته التم پیغمبر د مستو اسونو د لکو سره اشاره وکړه د سیسیس په مانځ کې د سلام جواب ورکولو اشاره سره په جواب ورکولو. ما ورته ملګریا به هغه تم د مستو اسونو د لکو سره تشبیه ورکړه شنو به استاسه جواب دلتا کم جواب چې التستاره هغه جواب دلته زما ده. بهرحال محترم و معارض کو زب خپل موضوع باندې زم تفصیل نه کوم خو ما عرض دا کو د سنتو لپاره ما وی دویم او یو خبره واوري نن سبا ما او تاسو سوي و يرم مکه مکرمه مدینه منوره ته چلاړ چې الته شرف لیدین دي ذهن کې شته کې نشته زه اوس کې ملمو شو مدلتي پروس کال الته اغه زیو د افغانیانو دی کی یو دو نور افغانیان علما رااله د منځ ټیم شو دیو ما نه خبره شروع کړه ما خو خودشته ماوي د ملمه م پردیس زره دلته بحث کولو ضرورت نشته مونږ هم د ملمستوب په تور را دغه شوی او دام ملمانه دي خو بهرل دیو په خپل مال ټک راکو ما نه تپوس وکړو. ما ورته یار نور نه پويګم خو مې وی خبرې ته حیران او پریشان یم د ماته ویل هغه څه خبره ده. ما ورته ملګری افغان قوم دا مضبوط قوم د اسلام او د مذهب په حواله سره دنیا